قبر کی چکر دا فتنه دا صدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یقالو ما علمک بهذا الرجل تپوس بکی پا قبر کی چی دا دی سڑی مبارکی تسوے سڑی نا مراد سوک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا قبر کی 3 سوال دی او پا بعض روایتونو کی سلور رازی دا فائدہ بتا سوال پیرا ہو رہی سلور سوالونی چاہتا معلوم دی سلورم سوال دا دے بارک اللہ فیک اولنے سوال رب دی سوک تے بیا دین دی سدے او دا دی سڑی مبارکی سوے دا سلورم سوال متصل دی سر ندے دا سلورم سوال بیا دا مؤمنانو ندے چی کم دا دی 3 جواب ورکی نبیا با تی سلورم سوالو چی دا دی ازدکڑی کمزی کی خود دی موقع بالا رازی منگتا چی کل منگ دا دی 3 جواب ورکو او دا دی سوالو ندی چی بس جواب دی جواب آغا وسوک ورکولی شی چی دریو خبرو پا سوری کی جون تیر کردی وی دا دی سڑی مبارکی سوے بعض علماء دا پیغمبر تصویر باوتا خویشی بعض خوب بگلا داویلی دی وی پیغمبر بولرا وستیشی و دا طول بعید و لری خبری دی مضبوط دلیل حدیثونو کم دقش هداغلی چی دا دی سڑی مبارکی سوے نو دی سڑی کی اشارہ ذہن کی چکم سڑی دا غطا دا دا مبارکی دا سوے خدلتا دی سولی نوی چی تا دی پیغمبر مبارکی سوے دغه جواب دی بارک الله فیک کچرته دی جواب دیسی سوال کړي چې د دې پیغمبر په باره کې څه نو دا سوال د چانه سوال کیږي هغه چې وګوره اوچت سړی دی د ملایکی دومره قدر کوي پیغمبر وته نو به دې جواب ورکوي دا خو پیغمبرو نو ځکه وته سړی مبارک ته څه فأما المؤمن هرچ مؤمن او الموقن يا اغچ يقيني ود الله بدين باندې لا ادري ايهما قالت اسماء فاطمه پتنيشي چې اسماء کم ټکه ویلو مؤمن ویلو که موقن ویلو که مؤمن دو که موقن ده یو معنی ده ځکه چې مؤمن چې دا غم یقین ساتي په الله باندې او په دین باندې فيقول هو محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم چاچی جون تیر کړی کنه د دې سړی په لار اب جواب ورکړي چې دا خو پیژنو مونږه دا خو زمونږ د زړه سر دی دا خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نو محمد دی د الله پیغمبر جاءنا بالبينات والهدى دا خو هدایت راوړو زمونږ طرف ته دلایل راوړو نخي نخانی مونږ ته بیان کړی فاجبنا واتبعنا منگے خبر منلی دا و منگے تابیداریم کردی دوی یعنی منگ بکی چونکے چنانچے سنگا ولی دا قصی ندی کردی هو محمد ثلاثا 3 پیری بدے دا خبرو کی چی دا خو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے زی پیجر اما گورا چی پیغمبر بارکی تپوسی کو ناغا جذبہ کی دا خو پیجر امزا محمد دے کنا محمد دے دا خو محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم 3 پیری بوئے دا پا طریقہ ہمون طول جون تیر کرے دا پارا خو منگا دا خلقو خبری اولی دلی دی دا پارا خو منگا خلقو دا کلی نشڑلیو دا پارا خلقو را تا چارا توابی ویلے دے چارا تویلی دا انگریزانو سڑے دے چارا تویلی دا مذہبی خرس کردے دے چارا تویلی دا سعودی عرب نا پیسی و تنخواگیانی آخلی دا پارا خو خلقو والیو ٹکولیو دا دا پارا خو منگ پا دی مخبانی دا گیر پری خود دا دا پارا خو منگ لباس دی سی اچھو گوری چی قبر کی دی کی دی و گیر دی گن دا فائدہ دا سات قبر کی چی دی کی دی و لنی شپد دی و گیر دی و ملائک رائش و دی سڑی و بارکی سر دی سڑی و بارکی سر دا خود غدے کرنے چی دا پا طریقہ ما شکل جوڑ کلم مخلا گیرم دی دا پارا پری خود دی چی بدی ورد جواب ورکو زکه د کم دا کم چې دا ګیری وړې کوي اخرینو دا ورځ ګره را روانه ده او دا سړی به تپوس کی نو سبا ورته ویلی شي نم صالحا د الله طرف نه به ورته وویلی شي چې ښه په ارام ویده شه ویده شه یې ورته ووایي ګوره یعنې څه نقصان او تکلیف ورته نشته
ځکه حدیث کې راځي چې کله چې انسان قبر کې کېښودی شي او دی مؤمني نو د قیامته پورې چې څومره وخت ومي لکه نوح علیه السلام ته وګوره آدم علیه السلام ته وګوره په زرګاو کلونه شوي دي یو سړی وایي چې یاره ته خو برزخ کې تنګ شوي نه حدیث کې راځي دا ټول وخت به د مازدیګر د مانځه د ټیم هم راوړي په خوب کې څوک پوهېږي چې څومره وخت وده ومه دلته ورته ویده شي دی بیا نه پوهېږي قد علمنا ان كنت لموقنا به موږ ته پته ووې ستا په دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې یقین و ځکه خو دې مضبوط جوابونه راکړو وده شه دا اوس د حرام او د دمې ځای دی واما المنافق او المرتاب هر چې منافق دی یا شکی انسان دی لا ادري اي ذلك قالت اسماء فاطمه بیا وی پته نشي چې اسماء کم ټکی ویلو خو دغه کې یو ویلو که منافق شي او که شکی شي دواړه یو معنی باندې دي ها د دې سړي مبارک سوی هغه بوته لا ادري دی خو زه نه پېژنم سمعت الناس يقولون شيئا فقلته بس خلقنا مې څه خبره اورېدي عقب مې کولې نور خو زه څه نه پېژنم په دې کې رد هم دی پړون تقلید باندې خلکو سوي جو ما موي ته به د خلکو په خبرو پسې نه دي چې خلکو سوي ته به خپل تحقیق کې معلومات به کې چې دا مسله قرآن او حدیث کې شته او که نه یاره خلک یې کوي نه دا واوره که نه چې قبر کې دی څه وایي وایي زه نور نه یم خبر خو خلکو به سوي منګوي په دې نه خلاصېږي چې خلکو کول لکه ته ولې د پلانې کار نه کوې زمونږ کلي کې څوک نه کوي یاره وایي نو پیغمبر نه خو ثابت دی که ثابت هم دی خو زمونږ کلیوالي نه کوي په دې به خلاص شي چې الله دې نه تپوس وکړي چې د پیغمبر په طریقه دې عمل ولې نه کوو ته به ورته څه وایي چې کلیوالو نه کوله ولې دا پلانې کار کوي لکه دا قرآن او حدیث کې نشتي دا عید میلاد النبي او دا د قبرونو په خوا کې تلاوتونه او دا په مړو پسې دا درېیمه او اوومه او دولسمه او څلوېښتمه دا نشتي ته څه قصې شروع کړي زمونږ کلیوالې کوي نو اوس څه وکړو په دې به خلاص شي چې زمونږ کلیوالو کوله نه به خلاصېږي په دې کې رد دی په دغه خبره باندې خو په غور سره یې واورئ د هغې نه به دې باب راوړی دا بیانوو په دې به درس ختم کړو زم چې دې مسلو اورېدو سره خو ستاسو له جذبه ښه ډېره شوي که نه بیا راته هم دا درس اوږد ښکاري جذبه هم ډېرېږي کمېږي که کمېږي نو بیا علاج وکړئ خپل